ما جو لس روپۍ به راکوې. صحیح شو، لس روپۍ نشته، 50 به درکړم. شا به یو 3 ګنټې زور وکړم. ما څه خیال دی نشته هغه ټلی سره کور خالي دی اګړنګن بوډان جوړ السلام علیکم. دا څوک راغل بیا؟ وایي څوک راغلی؟ ته خو پاک غوسه کړې. او نوره په خیر لږ راشه. الله خدایه ګورې داسې ستړی شوی یم، ټول کار مې وکړو. دا ولې ته به دې څنګه طبعا مې لکه طبیعت مې داسې خراب دی، بې غیرته ورور راله خدای راکړی دی. نه ټیک دی او نه تی راغونډی که نه د روټۍ غم در سره نشته دی چې څه والله یو ځم بېګانه مې څه نه دي خوړلی. په داسې کور کې واده کړی ما چې صرف دا یو کټ دی او یو مې سخر دی یو مې لیور دی او اوس مې پکې مټي ځم روتښتوله. مثلا چې یو دي که نه دوه خو پکې نشته به دې هم شکر وباسم. روټۍ د لږ ورکره نه لګي، پکار چې ډاکټر له مې بوځي چې طبیعت مې خراب شو نو عثمان لاړو پټي ته او سخر مې ووتلو وي زه ځم ملګري راته اواز کوي ډاکټر له به دې بوځم که نه نو بو مې ځه که نه نو بو به دې ځم که نه نو کله چې کله ښه شم چې کله بیمار یې وایي داسې شی دي الله دې وشرموه بیماره یم که نه په سر مې درد دی. نو چې بیمار یې خو بیا به دې بوځم که نه تا پوره کېږي همه ته خو لیونی شوی لیونی شوی ونیم ګپ ته زه کومه خو زه خو راځه چې بوځې ځم نه یا ماشوم زه شو څه پټ نه کړي زاغ دی لوبې کوي لوبې کوي. تاسو که دې څه چې پټ پکې مداره ته ووایه چې څه شول هغه نور روزګار خېلم. الله دې دا کور ډېر شانتي خاموشه راته پاتې کړي چې په دې کور کې یو ته یو زیم نور ټولو لږ کې جارو پې راشه. امین. خو خیرې ورته مه کوه مرچکی په کومه علاقه پروت دی. مرچکي به کومې علاقه پروت دی دغه چا ښځه راته ښتولې نو چې هغه تښتېدل اوسه پورې نه دي راغلي دوی کار هم وکړي او بس بیا د ټینګې مستنې اوس نشته دی دوی د خانانو پېښېږي په کور کې د روټۍ درک نه لګي او ښځې راتښتې هغه ډېر غلط کار کوي. خود غلط کار کوي هغوی کم کار سم کړی. هلکه خبر خو نه یې څه نه مرچکي ظالم خو سره تښتولې ده داسې وی په دې عمر په دې عمر خدای دې تباه کړي زوړ سړی دی او ځان یې شرمولی دی ځان یې په شرمونو ښځه یې راتښتولې ده. دا خو ګوره د دې کلي د پرېښوستو خلک نه دي دا دې کار کوو کې وګرځو چې دا لرې کې ویې باسي ما دې کلي دې مشرانو ته ویمه ما تا خبره دا کوله هندوستان څه کار روزګار وګوره که نه کار روزګار خو بولو ګورو که زموږ لږې ګاڼې والے دی مینتونه کوي او د شپې به 3 بجې پاسې که نه دا راته ووایه څه نه چې زه خبره وکړم موږ ملامته کړي بیا نه نه دلته ولا مه ګوره په پاکستان کې هغه څوک کار روزګار ورکوي ټول یې قرض راغوښتي دي بار ملک کې ولو ګوره بار ملک نه بار کوم له سعودیه دوبۍ قطر مصر جاپان مړ داسې شي نه پېژنم داسې شی دي خو بس خلک بار کوي نو بار ملک کې ولو ګوره بار ته خلک بار لمدي که نه او داسې ماتې لري دا ته اوس خدای خبر کم بار یادوي الله خدای دې شرمه بس کار روزګار ولو ګوره چېرته کراچۍ کې وګوره لاهور کې وګوره اسلام آباد کې وګوره نو دا خو پاکستان دی موږ بالکل سعودي مو د سړي د هغې باندې خو ځان له 12 لک روپۍ ویزه ده. سنرے باران دے پمانا کام دے زد چانان دی شاه شعور ده وشه په مو لږ زیرو کې د پلان مې راغلی دی دا د ما څه ویلي بالي تاغا ښځه تښتېدلې ده. څه وی شاه سعود خدای دې خیر وکړي پلار ډېر په کار ووتلی مړی مې دې یار څنګه خو جارو مړی ما نه لیدلی خدای دې خیر وکړي ډېر په کار لاړ وځه لکه پرېږده خبره مې دا کوله انګلیسستان دی خبر شوم دلته کې ډاکټر شوی دی د غواګانو نو د سخر مې طبیعت خراب دی مال چې یو ستن ورسولو وخت چې طبیعت داسې خراب شو چې اړوستم نه شي خر نه دی دا الله به خیر کړي او عثمان له وزن او خار کې کار وګورم هلته مې ملګري دي پلسترو والا که نه انشاءالله هلته به کار ولو ګورم پلسترې به کوي هو که نه اول بیا راوتله زمونږ کور هم پلستر
سترګې دا خو کاچره دا خو نه پلیستر کې خو باغ کور نه پلیستر کې دي که څه پلیستر کې دا خو با دا کې اخر کې اخر کې دې مرکه اخر کې څه مطلب اخر کې دا تا څه نه پیږي دا اوس په یو خدای پیږي زونه کوي د سیستان وکړي ما ویل هم دې څخه مې څه د کې څنګه موکا زه څخه خبره کوم ته اخوا خبره واري څنګه مولو قواته ونه کوي یا خدای لیونی دې کوم اول بوزم تاسو ته په لیونو هسپتال کې داخل وم نو زه خو شکر دی ریو دماغ کې مې لګه مسله نه هذا سي من بعد بل نکو چې خلاص شوتي وجني هذا هذا نور مې چاټونه لري چوب شګل دیوالونو بوګونه دي بس د دې مې وګدي شپې دي بس یو بجې را پاسو په مخ د بالغ کې بس دې شپې وتا ټټه کو شو سم بس بالغ باندې غنم دي زند زهر استنى او کني لږ د سپو دارونو په ټماټر راغ ډېر زیات و ټماټر به ورته پات او ما غوي یا خدای دې خیر کو خدا خون مالا سلام موږ بس پینې کې ګناګارې نه الله دې شمه د سیستم دې ما یو ایډیا راته بل نه شو زه کار وکړم چې کار به شي لګي ستاره وروري اصلي ته چې اخیره کې دوه چې اخیره دې د سن مخلي جمال کوټه جمال کوټه برور او ترکاري کې الله چې عثمان زی او سخرمي باندې نوځي چې سخر زی چې عثمان دا یو باتروم د نبی بغاندا پروتي نو نه باتروم کې چې زه باتروم تعالی شو بار به ما کوته به ذکر نه دا غنیر په غاړه بناستې نه به کوي مزه کور براته خالی شي کوم ورته ویل کنه چې لکه دا پوکو ون کې نه پاسه بیا باران دی نو دا بلون خوشي دا بیا په سورج کې وچیږي زبر باندې بونه هم دا په خدای راوړي ته کوم دې سړي په سازيږي نه السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر دې ماشه څنګه خیر دې څنګه یې خیر ته څه پوزیشن دی بس لګیاو دا پوکرا غونډه باران دی هغه برګانو وې دي ما چې د وخت راغون کم نه هغه دروغ وای مو هغه امکانات وای دې خبر شي اوس مونږ د چاو مانوستو مانو کدا غز برګانو مانو ته دروغ غوي رښتیا وای نو د رښتیا به کې څوک وای رښتیا هغه خبره غوي دروغ راځي وي رښتیا به کړي وران کړی هغه مړه بس چې دیږي چې چا سی ویل خبر ته خادي کوا ها دا راته وایا د دې ځای واو د دې کلمه خیر دې کړي دا زنانه خبره په نظر نه راغلی دا نه پیژنم دا څنګه نه پیژنې نه چرته دې خو نه نه ما زه لاړم ما ته پته ولګېده بس نه پیژنې دا داسې چې پته ولګېده موږ نه پیژنو تو راته ویې ورغه داسې ولې ما څنګه په سپینه کې د باندې مړه نه ما دوی چې لکه تا ته پته نشته نه پیژنم چې راسه اوس که که نه مهرباني او د کوم ځای نه راغلی زه خو هغه اړه کلي نه راغلم هغه اړه کلي نه چې به راسه کلی وکړه نه لاړم مشر لاړم بس زه خدای دې ښه ساته ځان د خلکو ورته سپی لیونی شوي د ودې نه خوري کوم ځای کې دغه ورخوا کورونو کې د 15 واړې وخوړل خیر کو ډېر په اختیار کړه سپي لیونی شوي دي زه خدای دې خیر وکړي زه لاړم یا خدایا دا خو دغه لیونی هغه تشویر دی دغه ګونګۍ هغه راکه چې راتښتولې د مرچکۍ یا خدای په نور غم یې والم دا سړي خو زما کور ته راورسېدله زه مرچک عثماني ته وینا وکړمه چې څه غم ونه وکړي او زه خدایه پاکه یو غم نه ده چې راباندې راشي خدایه دا اوس بل سړی را دی ډېره ښه خبرې مې راغستې دي ډېرې ښې خبرې مې راغستې دي سلام علیکم سلام علیکم یاره دا خبرې خو نه الله خوشحاله کړه دا خبرې خو هغه چا له پکار دي که نه چې په خپله د غیرت وخت تېر کړي پرېږده وه ته ماته پرېږده وه نه ته زما خبره ته ټیک د چیر راته واچو ځکه چې دا ښه شي مې په خولو ته به م راځي ته خو ستا صفت کوم ورونه خبره مې دا کړې دا کوټې د چېرته به راوالې هغه عثمان مې اخیستې ده زه خو کار روزګار کوم زما کور یې یا زه اوسګار یم اخیستې مې ده زمونږ کور چې نو کور کې به دې څه ووینم ته خو په ګاڼۍ کې شپې کې داسې سهار دی چې د نیکه خو د نه راپټه کړي نه مړه شکر دی زه خو دا کار نه کوم غلط کار د من یو نیکه نه وکړی زه به څه وکړم هغه د کلي خان خو د نه راغسته خان څه دی ماما اخیستې ده اوس ته پوهېږې ته ماته وې ته لیونۍ خو ته یې زه ته یم په پیسو مې اخیستې ده ښه زه سیده ته کښېنه زه درسره وړم الله دې عزت وکړه ورشه ده الله پاک دې د بچو دغه مه وساته ګوره پهلوانه درته یو خبره کوم
دا ټول لا مرګري شوي دي که نه نو بل څه باس نشته زما په ورور باندې لګیا دي چې مرچکي ښځه راوتښتوله او ښځه راوتښتوله او ګوره زه د دې نه هم خبر یم تېر کال د ظریف سره د ترور ګیره شوله بدنام شو خیر دی ما خو چاته ونه ویلې چې یاره د خالد ترور داسې او پلان او ډینګ خو مړه بې غیرته خلک دي خبرې کړي دي وروره یاره پرېږدم ما واورېدلې داسې وې زه ستاسو خبرې نه اورم ته پرېږده مړه ګوره ستا ورور دی ستا ورسره د زړه مینه ده ستا په وګړو کې چې مرچکې دي موږ خو چیس کړو مسلمانه ده ګوره چې نچور هم ختم کړ څه وایي ورته پډیم ختم تاسو سره زما یاري دوستي و په دې ځای باندې ختمه مه راباندې لږه یو نظر باندې په کور کې ګوره ملګرو خفه کېږې ما بې ادبي دې معافي که نه دې کور کې لږ ټیک نه دي ورولي ټیک نه لګه نه د داسې په ذهن کې مرچکې او مرچکې یوازې ټیک نه یو په کور کې که په مونږ کور کې په یو بل باندې ډسې موږ خو زموږ ورورولي ده لکه مرچکې خو خلکه په سبزۍ کې مچه یاد هلته کې یو واده له تلي وو هغه روټۍ م خوړه دته مې خبره کړه خبره ته کېږي دا لږ خبرې ته مې په هغه ترکارۍ کې د دنیا مرچکې وو دی وایي چې مرچکې پسې خبرې کوي وایي نو بس ګوره ضرور غرنیم خبر ستا په ترور مې پرده راچولې ده ګینې په ایمان ظریف اجره جومات کې ویلې چې د خالد ترور مې وتښتول او دا دي واغه دي خو زه خو سپک سړی یم ما له خو دا خبرې خوند نه راکوي مړه ولې سپین دی ورکړه دې ګاونډیانو دې په دې عثمان ساتلی دی شګړینګن بوډا به کوم ځای خدای پاک دا دې زمینه وانړی موږ هم شل لانجې الله دې په نیکه کړه دا لږ سپین نیک نو غره خلاصه دا خرچې ته کې دا خرچې نه کوو هغه به ته ډېر موږ زر دې ته ورکړې ته دا خرچې کې دا مې ایښې وو ځانې ولا خو بله ورځ مې داسې کار وکړو د سخن مې سولې پې پټې کړې دي نو ما دې چې زور مې لاړ شي لکه غلا ته په خپله کې ما ته دې وي چې دا تا کوټې را پټه کړې دا دوشن مه غلا نه کوو سخن ما لس روپۍ نه راکوي دا وخورم کو ته ګورم ویښ مه کوه بس ته موړ شوم وایو دا ولې دا ته څنګه خورې دا به مې غلی راشي زه له قوم نه نه ته په خپله راځې دا دغه ساجد ماشوم سره خو دې څوک راغلی روړلو ساجد ماشوم ها څنګه دوی د ټوخي څو پاپړ بدون خلی الله دوشن د پجامو د ګوډ دا بیا نه څه پاتېږي مساوي واستل مې درګونو نو نشته درته قسم په خدای کو دا باندې دیاړي پر کې دا دغه کوم دا مردار څنګه پاتې ها تا ټول عمر د ګوډ جوس کړی دی ته دا چېرته څکلی شي هغه زه خط دقه یو خو ساده زه پرېږده خو زه درته ځم که نه او ته بس خوراک مرا کوه بس چې څه ضرورت دي بیا رنګ کوه ها څو درنه خبر نه شي چې خوراک کوي منډه وه ولې روژه ده څو روژه نه ده الله نه شم زموږ په کور کې خو روژه ده د خدای دا لقب د ډېر غلط دی الله دې ورسره موجود ته ښایسته خبره کوه زه الله دې زما ته مالې وشو زم کار لاورې بیا به ګپ لګو صحیح شو هلو هغه خبرې تېرې شوي دي مونږ مرچکې کوو مونږ د بل د واده پاس کوو چې ده که ډېره خو خبرې ټیک ده نه په بل پسې تلې ده نه په بل پسې لاړه ده غوز یې لاړه ده که نه هغه خیر دی لکه د دوی خاندان ټول عمر دا تګ راتګ کوي د دوی چې تپایا کې رشته ونه شوه یا ښځې بل پسې ځي یا دوی پسې ښځې راځي او زما ورور که ښځه راوسته نو دنیا بس یاره ماړه درې پیالې چې یې نوش کړه پې نه شو ستا د لاسه هلکه داسې خبره ضروره زه درته خبره کوم تاسو درې واړو سره زما تعلق ختم پرېږده وایي مړه په ایمان که تاسو سره زه په هدیره کې هم سملم پهلوانه ما ته وګورئ دې وکښئ ما ته وکښئ وروره نه به راباندې لګئ نه دې راباندې لګم او دې خو وګوره خدای مې دې ستاسو نادیرم ګډه ساتي لکه زما وروره زم پردی خادي یادونه په هغې کې ترکاري ښکلې پخ کړې وه خو مرچکې پکې سې وه